راته ښکاري په ذرې ذرې احساس کې خدایا ښکاري راته وړه کائنات کې نکادانو په ښایست تبصره وشوه د محبوب او د محب په ملاقات کې چې مې د زړه و زبان شونډه شنه شوه زما د هر یو ارمان شونډه شنه شوه کرني محبوب تابان ارمان یادوم زمونږ د ښکلي کاروان شونډه شنه شوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو ویسکرني یمه د یوې نوې مرکې سره نن راسره یو داسې شخصیت ناست دی چې په لږ عمر کې زما ملګری هم دی او په لږ عمر کې ډېر زیات خپل نوم چې کوم دی مینوالو تر مخه راوستو ډېر زیات مشهور شو او زه خپله هم فین یم نو زما ورور زما ملګری محبوب جان محبوب راسره ناست دی محبوب جان محبوب په پروګرام کې ته ډېر مینه هرکلی ډېره مننه کوم اویسه د ستا خوشحاله اوسې او تل د خدای نه بریالي غواړم مهرباني وروره څنګه یې لکه حالات دې څنګه تېرېږي بس ژوند دی تېرېږي هغه تسکین صاحب وایي که نه چې حالاتو راکو که بخت راکو هر څه چې وګزارې سخت راکو او ما ویل دنیا سره به جنګ کومه ماله خو یو سړي شکست راکو او ربه مننه د ستا ډېره ډېره جیب د خالي او زړه د مست راکو او صرف چې یو ځل یخ پیمان ووینم د وخت مالکه که د وخت راکو او تسکین ځان قسمت ته سپارمه نور تختې راکه که یې تخت راکو ډېر ښکلی ډېر ښکلی محبوب جان محبوب صاحب دا هم راته ووایه چې لومړنی کتاب خو ماشاءالله ستاسو ډېر هیټ لاړو دویم کتاب څه اراده مو ده څه به کوئ دویم کتابو خو انشاءالله دغه خو زما یو سوچ دی چې د پښتو له نور خدمت وکړمه دا خو زما لومړنی کتاب خو چاپ شوی دی او که ماله چېرته خدای پاک عمر زیات راکړو نو زه به په ټوله زندګۍ کې انشاءالله دا مې ارمان دی چې بس کتابونه دي او دا به م انشاءالله په تاریخ کې لیکلی کېږي چې زما شعر به بېمعیاره نه وي زما کتاب به بېمعیاره نه وي زه به انشاءالله د پښتو له ډېر کتابونه ورکوم یو مې چاپ شوی دی او دویم مې انشاءالله چاپ کېږي الله دې توفیق درکړي الله دې عمر هم ډېر کا دا هم راته ووایه چې په دویم کلاس کې سبق وایي او دیني سبق څه حالات دي شپږم ټولګي کې سبق وایم او دین سبق خوا خو زمونږ منزل دی خو به خامخا ښه جي غزل له به راشو مینوال د غزل په انتظار دی نو زمونږ د ښکلې غونته مرکې ته مو څه راوړي دي مننه کومه د ستا دغه یو څو شعرونه درته وایم چې امیدونه مې پراته دي په خیرات کې امیدونه مې پراته دي په خیرات کې د ثواب بدله کې راکه څه زکات کې مومن صاحبو امیدونه مې پراته دي په خیرات کې او د ثواب بدله کې راکړه څه زکات کې او میخانې ته په څلورو خپو چا راوړم پاتې شوې رانه روغ ته په جومات کې میخانې ته په څلورو خپو چا راوړم پاتې شوې رانه روغ ته په جومات کې او راته ښکاري په ذرې ذرې احساس کې خدایه ښکاري راته واړه کائنات کې راته ښکاري په ذرې ذرې احساس کې خدایه ښکاري راته واړه کائنات کې او د محبوب نکادانو په ښایست تبصره وشوه نکادانو په ښایست تبصره وشوه د محبوب او د محب په ملاقات کې او دغه یو څو شعرونه د غزل نه مخکې درته وایم چې یو زه وم خوشې لار وه انډیواله راسره وه یو زه وم خوشې لار وه انډیواله راسره وه د امن څو کونترې یو جاله راسره وه او زما د بچو لاسو کې د ټول عمر کلم وي ټول عمر زمیندار ومه کوداله راسره وه زما د بچو لاسو کې د ټول عمر کلم وي ټول عمر زمیندار ومه کوداله راسره وه د وخت ځناورانو ته مې ژوند ورزده کولو د وخت ځناورانو ته مې ژوند ورزده کولو د امن بنجارې ومه هنداره راسره وه د وخت ځناورانو ته مې ژوند ورزده کولو د امن بنجارې ومه هنداره راسره وه او وطنه په مورچل که مې سینه سوری سوری شوه حسنینه وطنه په مورچل که مې سینه سوری سوری شوه ته غم مه کوه ستا نښه سنباله راسره وه او دغه غزل دی چې ستا د حسن خو مثال نه پیدا کیږي مشره ستا د حسن خو مثال نه پیدا کیږي او تا به هیر کوه نه سوال نه پیدا کیږي ستا د حسن خو مثال نه پیدا کیږي او تا به هیر کوه نه
سوال نه پیدا کیږي او اویس بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کیږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به دجال نه پیدا کیږي او کاري صاحب زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کیږي زه پیدا شوم که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کیږي او پښتانه دې تر مثاله پورې لاړ شي تهار به پښتانه دې تر مثاله پورې لاړ شي خو محبوبه ورک مشال نه پیدا کیږي ډېره محبوبه یو نظم را سره شریک کړي نو ډېره دغه یو نظم دی چې په دغه نظم کې مې خپل ماتو احساسات راټول کړي دي چې په لمبه وطن کې په لوګي ماحول کې په لمبه وطن کې په لوګي ماحول کې اسویلي ژوند کې زه غلام ابن غلام یم څه ویلی درته نشم خوله مې خوم په وینو سره ده کناره مې کړله پورته اسمانونه به بدل شي تقدیرونه به بدل شي دا مړه خلک به ژوندي شي جهانونه به بدل شي کناره مې کړله پورته اسمانونه به بدل شي تقدیرونه به بدل شي دا مړه خلک به ژوندي شي جهانونه به بدل شي خو څه ووایم او چاته خوله مې هم په وینو سره ده بس هم دغه مې په زړه دي خدایه ستا دنیا کې تنګ یم خدایه ستا دنیا کې تنګ یم مینوالو دا و محبوب جان محبوب چې موږ سره ډېر ښکلي شعرونه او نظم شریک کړو نړۍ مننه کوم محبوب آخري سوال درنه کومه چې زموږ مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړې زما خو تل دغه پیغام وي چې ژوند ډېر زیات نیمګړی دی ډېر زیات لږ دی مینه خوره کړئ د پلارانو سره د خویندو سره د میندو سره د خپل خدای سره د خپل رسول سره مینه وکړئ پښتو سره وکړئ پښتنو سره مینه وکړئ هغه چې ښه نشئ کولی بد مه کوئ دا نصیحت کوم چې نفرت مه کوئ مینه خوره کړئ محبت خور کړئ مینه خوره کړئ محبت خور ډېره مینوالو دا و زمونږ نننۍ مرکه تر بلې مرکې پورې به مونږ له اجازت راکړې هر چېرته چې ښاد آباد و بریالي اوسئ الله پامان